سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسېږئ. ګلپاڼه واده کله او د چا سره کوي؟ چې خبره د وتلې سندرغاړې ګلپاڼې د مرکې شي او بیا په سوشل میډیا د خلکو نه پوښتنې وشي، نو څه فکر کوئ چې سره کوم پوښتنې به خلک د ګلپاڼې نه ولري؟ د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي در سره همدا اوس سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. هو هرومرو به تر ټولو مخه همدا پوښتنه د ګلپاڼې کېږي چې واده دې کړی که نه، مینه دې کړې ده که نه، کله به واده کوي او د چا سره به کوي؟ ډېرو شازلمو خو پکې خپل زړونه په لاسونو کې نیولي وي او ګلپاڼې نه خواست کوي چې باید واده ورسره وکړي. د ګلپاڼې د دې مرکې په مهال همدغه کیسه مخې ته راغلې ده. په سوشل میډیا مخې ته راغلو شاوخوا 1100 پوښتنو کې مو یوازې هغه څو پوښتنې ګلپاڼې مخې ته ایښي چې د هغې په فن پسې اړه لري. وخت مو نه نیسو، نیغ مو ورولو د خلکو پوښتنو او د ګلپاڼو ځوابونو ته. د ګلپاڼو سوونو مینوال پوښتنه لري چې آیا ګلپاڼې واده کړی او که نه دی کړی، او که کوي له چا سره به کوي او کله به کوي. دغه پوښتنو ته ګلپاڼه په ځواب کې وایي واده مې نه دی کړی، خو دا د قسمت خبره ده چې کله نصیب وشه هغه ورځ به مې واده شوی وي، او پاتې دا خبره چې د چا سره به کوم نو د داسې سړي سره خو یې بیخي نه کوم چې مخکې بله ښځه ولري. ګلپاڼه زیاتوي چې تر دې وخته مې داسې څوک نه زړه ته نه دی لوېدلی چې د واده فیصله ورسره وکړي، خو د واده په لړ کې به لومړی ترجیح هغه ځوان ته ورکوي چې انسانیت پکې وي. وایي نورې خبرې وړې دي، ما دپاره مهم شی انسانیت دی. ګلپاڼه وایي واده دپاره به د زلمي انتخاب په خپله خوښه کوي، خو د مور پلار خوښه به هم پکې شامله وي. د امام جهاني په نوم یو مینوال ترې پوښتنه کوي ګلپاڼې کوي چیرې واده وکړې بیا به هم د سندرو ویلو ته دوام ورکړې؟ ګلپاڼې یې ځواب په دې ټکو ورکوي اوس نو په دې هکله یقین سره څه نشم ویلی، خو زما خیال دی چې د واده نه وروسته سندرې ویل په کار نه دي. د دې پوښتنې ځواب کې چې په لکونو مینوالو در باندې زړونه بایللي که یو تن ته واده شي د لکونو خلکو زړونه به ماتیږي. دغو زړو ماتو عاشقانو ته به په کومو لفظونو تسلي ورکوي؟ ګلپاڼه اول خاندي او بیا په خندا کې وایي ډېر مشکل سوال دی، نو خو زموږ په اسلام او شرعي توګه ښځې ته د یو واده اجازت دی او ښځه د یو انسان سره باید ژوند تیر کړي. په دې خبره مینوال ښه پوهیږي. د سوونو په شمېر مینوالو د ګلپاڼې نه دا پوښتنې هم کړي چې زده کړې یې څومره کړي او په سندرو یې څنګه پیل وکړ. ګلپاڼه وایي تعلیم مې په سوشیالوجي کې ماسټر ډګري اخیستی او اوس ام فل کوم. سندرو سره مې شوق و. یوه ورځ هسې د نورو ملګرو جینکو سره یوې سټوډیو ته لاړم، هلته مې په خپل اواز یوه سندره ریکارډ کړه. هغه بیا زما ملګرو ډېره خوښه کړه او بیا مې په لومړي ځل د دې سندرې نه د فن آغاز وکړ چې زما نادان ملنګه یا زما پاگل ملنګه، اوس به دا او بس داسې سندرغاړې شوم. د ګلپاڼې نه چې کله پوښتنه وشوه چې آیا په ژوند کې د خندا موقع ډېرې راغلي او که د ژړا، وویل شکر دی داسې د خفګان کومه خبره نشته، الله همیشه په ما خپل فضل او کرم کړی. پاتې د ژوند خبره شوه، نو ژوند کې خفګان او خوشحالي دواړه راځي، خو زه دومره ډېره حساسه یم چې په وړه خبره خوشحالیږم او په وړه خبره ژړا هم راځي. کله مو چې ترې وپوښتل چې د ژوند د اطمینان وجه د یوازې سندرې، شهرت او پیسه ده که نه داسې یو بل څه هم شته چې ستاسو ژوند ته یې اطمینان بخلی وي؟ نو جواب یې داسې و او بالکل یوه لار بله شته او هغه د الله یاد دی، هغه ته سجده کول. دا زما د ژوند د اطمینان یوه اهمه لار ده، یوه ذریعه ده. د یو مینوال دې پوښتنې ته چې سندرو ته خو دې ډېر وخت ورکړی، آیا ځان ته دې هم وخت ورکړی که نه، او چې کله ځان ته وخت ورکوي نو هغه وخت څنګه وي، یعنې څه کوي؟ ګلپاڼې خپل ځواب داسې وایي او بالکل ځان ته وخت ورکومه، د کورنۍ غړو سره د کوره بهر وځم، جیم ته ځم، اکثر د ماخوستن ډوډۍ خوراک له هم بهر ته وځو، خپلو خپلوانو کره لاړ شو، ملګرو سره کښېنم پاسم، بس دغه وي. نو کله چې ترې پوښتنه وشوه په خپله د خوښې سندرغاړې څوک ده او هغه کومه سندره ده چې د هرې ژبې وي چې ستا د ژوند کې تر ټولو زیاته خوښیږي؟ ګلپاڼه وویل د خوښې سندرغاړې مې شکیله ناز ده او په ټول ژوند کې مې تر ټولو زیات د غني خان دا کلام شکیله ناز په اواز خوښ شوی چې سترګو د جهان کې زما ښکلي جهانونه دي. د دې پوښتنې جواب کې چې خپل قام او ولس سره څومره مینه کوي او چې پښتانه په تکلیف یا په بدامني کې ویني، څه احساس دې وي؟ ګلپاڼه وایي په قام او ولس ډېره مینه یم. زه په هر لمونځ کې دا دعا کوم چې خدایه پښتانه د جنګونو او بدامنۍ نه بچ او د ښه تعلیم، ښه شعور، ښه صحت او سیال ژوند خاوندان یې کړي. په ماشومتوب کې د کومې لوبې ډېرې کړې او اوس هم چېرته د خویندو او ورونو سره لوبې کوي که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې ګلپاڼه وایي په ماشومتوب کې مې چندرو لوبه ډېره کړې ده او ګوډیانې مې هم ښې ډېرې لوبولې، خو اوس لوبې نه کوم، لوبې ومه. د ډاکټر احسان په نوم باندې یو مینوال ترې پوښتنه کړې چې د لباس او رنګونو انتخاب درله څوک کوي او په خپله د کوم رنګ خوښ دی؟ ګلپاڼه په ځواب کې وایي زه رنګونه د موسم په مناسبت خوښوم، په ژمي کې شوخ او په اوړي کې بیا مدهم یا لایټ رنګونه خوښ وي.
تور ګلابي او سور مې د خوښې رنګونه دي. د حضرت بلال دې پوښتنې ته چې یې لنډ راته ووایه چې افغانه یې که نه، ګلپاڼه خپل ځواب یوازې په نه کې ورکوي. د شاعرۍ په هکله وایي چې خپله یې نه چېرته د شعر لیکلو هڅه کړې او نه پکې خوښي لري. دا هم وایي په پښتو، پارسي، اردو او عربي ژبو د سندرو ویلو نه وروسته اوس په انګلیسي ژبه هم د سندرو ویلو اراده هم لري. د خپل اصلي عمر او نوم ښودلو په هکله پوښتنې په خندا کې وړي او وایي دا حال چاته نه وایم. وایي د خپلو مینوالو نه خوشحاله او د خپل شهرت ورته تر اوسه داسې یو جنجال نه دی پېښ کړی چې هغه یې په سندرو ویلو پښیمانه کړی وي. ویډیو در سره حتما لایک او خپل نظر مو په کمنټ کې پرېږدئ او له نورو دوستانو سره مو ویډیو شیر کړئ.